बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा मसला दा चदाम दा इसारी सवाब दा मसलिना हिस्सा वजुज दी दा तिलावतुल कुरान व दा खत्मुन सवाबुना मुर्दता रसीगी और बिया पदे बानी चिकम खलक रोटे वर्कई या हिदिया वर्कई नागा उजरत न दे वगा ममनो आना दे और बतालीमुल किताब वल कुरान और दशन पर रुकिया बांधी पदमनो बांधी पैसे खस्तल उजरत खस्तल दा जायज दी इंदल जमहर और पर खत्म बांधी दरोजी खत्मुना या वगैरह खत्मुनो बांधी उजरत और तनख्वाह खस्तल नारवा दी। अलबत्ता हिदिया चे खलक जजान नसवर कई बेजायज दी और पर तालीम और तदरीस बांधे तनख्वाह हम रवा दा। नमारवल चे मुर्दगान ता दा तिलावत सवाब हम रसीगी। अवलन दलील पदे बांधे रवायत दा अली इब्न अल-अजलाज मरफूअन दे और रवायत इब्न उमर मरफूअन व मौकूफन। शरा मुतादिद किताबों जिक्र कर दे और जमनी बता मसला वाज़ह शी जनन सबा नापोहानो दे खबर तजोर और करे छे मुर्दा पसे दा दफन न बाद सर होता द सूरह बकरे अवल व आखिर नुस्खल दा नरवा दी सोकत बिदअत हुई सुख सवाई दा जमा पलास के तज़किरा अल्लामा कुर्तुबी दा सलोर देमा सफहा दा दे पदी की बाब लगी बाब माजा फी क़िराअतिल कुरान इंदल क़ब्र हालत अद-दफन व बादहु। बाब दे बयान दा रवायातों की चेवर के रागली दी रवायात पर क़िराअत द कुरान के इंदल क़ब्र हालत दफन व बाद दफन अगर टेम की लोली करुत्तर दफन नहीं लोली वन्नहु यसिलु रसी इलल मय्यित मय्यत ला सवाब मा यक़रअ सवाब दागा से दस रुस्तेशी और दाशा ने तसद्दुक़ अनहु चिदन खैरात कौली शिरागी सवाब अमरसी बे रवायत जिक्र कई। قال علي بن موسى الحداد كنت مع احمد بن حنبل في جنازة وإذا امام احمد بن حنبل سے طرف جنازہ کیوں ومحمد بن قدامة الجوهري يقرأ محمد بن قدامة الجوهري لگیا يقرأ لگیا جوهري اغا تلاوت کی فلما دفن الميت ارکل جمع دفن کر جاؤ رجل یو سڑے راغے دوریرنا کہ پستر گوبانی زی پولندو حافظ سے یقرو عند القبر چرا قبر سے تلاوت کاؤں فقال له احمد امام احمد بن حنبل ارتوایا عن القراءة القبر بدعا اے فلانے قبر سر تلاوت خو بدعات سے بس علون حافظ منع دا تلاوت نہیں منع اردا امامان دیر نیکان خلقو دی بچ حدیث نولی دل قول به او کچ چا و پیش کړو تسلیم دی کو فلما خرجنا من المقابر محمد بن قدامه یا راوی علی ابن موسی حداد وای چې موږ مقبرین دروتو قال محمد بن قدامه وای امام احمد سے یا عبد الله ما تقول في مبشر ابن اسماعیل دا زمانہ کې محدث مبشر ابن اسماعیل نو میدو استاره سره څنګه سړیو قال سقطني سقوم قال هل كتبتانو شيئا سلكل دي تکڑی دی قال نعم ویاو قال اخبرني مبشر ابن اسماعيل عبد الرحمن ابن علاء ابن الحجاج داخل کے لجلاج دے خطیر عن ابي انه
مبشر بن اسماعیل روایت عبدالرحمن بن علا نه کړي، هغه خپل پلار علی ابن الحجاج نه کړي، انه هغه وصیت داسې کړو بچی ته چې کله د پنځم ايقرا لسل کی و اندرات تر زمات فاتحه البقره سوره بقره اول وخاتمه واخر. ودا علی ابن الحجاج بل روایت پیش کوم رسول ابراهیمه هغه کې دا راځي چې بداری کاوسانی رسول الله به بچی تی وی چې په دې رسول الله مونږ ته وصیت کړو. امام احمد صاحب چې حدیث اوریدو د صحابي مبارک وصیت قال احمد فرجع الى الرجل فقل له يقرا. نو امام احمد سے وویل چې ورشه اغرون ته وایي چې ورشه تلاوت شروع کړ. حدیث ثابت شو تلاوت شروع. ادا غیر مقلدین او مشرکان دا متعصبین نو دې دا روایت لیدلې دي نو زور لګي چې تجربه پیدا کو. هغه ته چې حدیث پیش کړو عمل شروع شي. یا ورته بدعت ویل یا ورته حافظ ته ویل چې ورشه ودرېږه تلاوت وکړه. او په دغه صفحه باندې بل روایت امام احمد سے ذکر کړي قال محمد بن احمد المروزي سمعت احمد بن حنبل يقول اذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحه الكتاب والموعظتين وقل هو الله احد واجعلوا ذلك لاهل المقابر فانه يصل اليهم. اول ته چې دې مقبره ته فاتحه لولا موعظتين قل هو الله لولا او د دې ثواب مقبره ولا طبقات او رسیږي. دا روایت امام احمد سره جامع مله په خشوی دا او به روایت علی ابن الحجاج ته پیش شوی دی هغه منل دی. دا مغنی ابن قدامه هم ذکر کړی دی په دویم جلد 230 صفحه کې. دویم جلد 230 صفحه. داشان الانصاف للماوردی دویم جلد 555 صفحه. الانصاف للماوردی دویم جلد 555 صفحه. المبدع هم ذکر کړی دویم جلد 203 صفحه. دویم جلد 203 صفحه. التاج والاکلیل ذکر کړی دویم جلد 228 صفحه. التاج والاکلیل دویم جلد 228 صفحه. علامہ نووي سے بات سنن 338 صفحه کې باب لګي باب قرات القرآن للمیت مړو ته تلاوت کول. پدې کې د معجم کبیر د نصم جلد 240 صفحه روایت ذکر کړي. دا طبرانی کبیر ده. حدثنا ابو اسامه عبد الملك بن محمد بن ابي اسامه قال حدثنا حسين بن اسحاق التستري حدثنا ابراهيم بن دحيم الدمشقي قال حدثنا ابي قال حدثنا حسين بن اسحاق التستري قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا مبشر بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن علاء بن اللجلاج عن ابي قال قال لي ابي بما تبلار باللجلاج ويل یا بني بچونی اذا نمت چکل وفات چون پر حدنی لحد کی میں کیرا پیدا وداتنی فی لحد چرکی خودم فقل پسوہ بسم اللہ علی ملت رسول اللہ ثم سنن علی تراب سنن قبل ربانی مسنن کا ثم قعول عند راسی سرزمتا بفاتحة البقرة سورة بقرة اول وخاتمة واخر فإني سمعت رسول الله يقول ذلك ما رسول الله مبارک نولی دلیو چی دا سی بای ویلم دا مرفوش 221 صفحه. نن سمجل 221 بس. ندایا تراز دی چې دا موقوف دی ولا حجته فی الموقوفات. دا خود اللجلاج موقوف روایت دی صحابه کرامو فتوی دوی نه مانی ربی دینا. دا هغه جواب پدې باندې وشو چې فإني سمعت رسول الله يقول ذلك. ما رسول الله دا څه ورته چې وایي راځي. مدا مرفوش. آداشان مجمع الزوائد دریم جلد 3 صفحه مجمع الزوائد
الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله وإيمان النبي عليه السلام نوردل يقول جبر ميلنا ما تأحدكم تاسو کې وسره ملشي فلا تحبسوا لذنب بمتنا واسرعوا به إلى قبر تجلد يسين وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب سرتر فاتحة الكتاب الصلاشي وعند رجله بخاتمة سورة البقرة أخذ آخر سورة بقرة ولولي في قبره فقبر ذكين روایت تبرانی بالکبیر راغی نقل کړي او بیا روایت علی ابن الجلاجم ذکر کړي شیخ عندنا سی بفاتحه البقره وخاتمتها فإني سمعت رسول الله يقول ذلك رواه تبرانی بالکبیر ورجالهم موثقون رجال ثقه روایت عبداللہ ابن عمر سے دا فتح قدیر دا شوکانی هم ذکر کرده اول جلد درشم صفحہ شوکانی دوی بابا دے فتح قدیر دا شوکانی اول جلد درشم صفحہ اور داشان المبدع ذکر کرده دویم جلد 208 صفحہ ادھے کے دارہ پزے چه صحان ابن عمر انہو اوصر اذا دفنا أن يقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب وخاتمتها ولهذا رجع أحمد القراءة ابن عمر سے وصیت نه کړو چې زه دفن شم فاتحه الكتاب او اخر د سورې بقره ما څه تول لای امام احمد سے چې دا پیش شنو قرائت نه رجوع کړه دا قول کتاب الفروم ذکر کړی دویم جلد 213 صفحه کتاب الفروع الروض المربع ذکر کړل اول جلد 353 صفحه الروض المربع کشف القناع ذکر کړل دویم جلد 1 صفحه نیل لوتار د شوکانی ذکر کړل سلورم جلد 1 صفحه نصب الرائی ذکر کړل دویم جلد 102 صفحه تلخیص الحبیر ذکر کړل دویم جلد 113 صفحه الترائی ذکر کړل په تخریج احادیث الهدایه اول جلد 213 صفحه معجم کبیر ذکر کړل نو نسم جلد 216 صفحه دا داشن دا مدینی منوری صحابه کرامو کې رواج دا و چې مړ مور کې وشو درې ورځې باغی قبر تسلل تلاوت به وکاو نیموی سے پاتر سنن 378 صفحه کې وایي دا جلال الدین سیوطی د شرح الصدور نه نقل کړي اخر الخلال فی الجامع الشعبی شعبی نه نقل قال كانت الانصار وانصار د مدینی منوری دا ما تلهم المیت چې مړ مور کې وشو اختلاف الى قبرین و مختلف ورد بے قبر تسلل یقرؤون له القرآن قرآن کریم بے وتلستا دا ازل خانی په خلقو کې دا رواجو سمشته دي درې ورځې قبر ټول کلیوال دی ول تلاوت کوي په یو مرض پکې دي چې سفاری په قبر پزما کوي هر څړې دی یو تراخلي دا قرآن کریم ته عزت پکار بعض فقها دا قرآن کریم نقل مقبره ته مکروه غني کا خوف د بیا دا وایو او که خوف ته بیا د وای نه به باغ نه کوي په عزت باندې زید او ته جوړ کړي خو په عزت یې دی نو به پروا نه کوي او که به نبی کلام الله شریف کیږي نبی د جنگ میدان تورل یا مقبره تورل د دې وجه چې به نبی و نشي نو به مکروه دي نو تلاوت مقبرو ته ثوابونه رسیږي پدې کې ډېر متعدد روایت راغستې اخرج ابو محمد سمرقندی فی فضائل قل هو الله احد علی رضی اللہ عنہ مرفوعا نبی علیہ السلام فرمائے من مر المقابر فمقبرت سکروان و قرأ قل هو الله احد 11 مرہ یونس کرت قل هو شریف السلام ثم وهب اجر الاموات منت اجر وبقى اعطى من الاجر بعدد الاموات الى بدتا تدی مولو حساب مراجر نورگی
دا روایت ابو هريره رضی الله عنه پر روایت مشتری حدیث قریب المعنى دی او علامه قرطبی چې کوم مخکې صفحه مې درکړه سلورتیا د تذکری هغه په دې باندې متعدد روایت ذکر کړي او قایص الله پری بچو رحمت الله علیه تفسیر مزارین عام جل یو سل نشتمه صفحه کې هم ذکر کړي قاضی صاحب آخر کې وایي قال حافظ شمس الدین ابن عبد الواحد ما زالوا في كل مثل يجتمعون ويقرؤون لموتاهم من غير نكير همیشه دا مشران خلق سلف هر خاریه کې دا رواجو یجتمعون چې اجتماعګانې به جوړول راغونډېدل به ويقرؤون لموتاهم من غير نكير مرتبه قرآن شریفونه لوستل بغیر د انکار نه یعنی د قرآن کریم پر رستو به اجتماعګانې جوړولې فکان ذلك اجماعا وإذا فحلت روان اجماع شو يوي أخرج الخلالي عن الشعبي كانت الأنصار إذا مات لهم الميت اختلفوا إلى قبر يقرؤون القرآن شعبي وای انصار د مدینه منورې داسیو چې مړ به ورکه وشه مختلفه ورځې په قبر تدلو قرآن کریم به ورتلستا دا هغه مختصره مسله دا چې قراءت القرآن مونږ ترسي او خاصتا د دفن پټین کې چې کوم د سورې بقره اول او اخر لوستل کېږي ثابت من السنن دا علی ابن الاجلاج وصیت پدشتا او هغه وايي سمعت من رسول الله يقول ذلك نو مرفوع کا او د عبد الله ابن عمر څخه موقوف روایت هم شته مرفوع شته علماء محدثین وايي چې مرفوع روایت کې جرح ده البته موقوف روایت ورنه صحیح ده عبد الله ابن عمر څخه لوی سره په بدعت امر نه کوي او بدعت هغه کاری چې په زمان د صحابه کرامو کې او تابعین او تبع تابعین کې یعنی زمانه ثلاثه مشهود لهم بالخير چې دې زمانه کې سرونه د قرآن ثلاثه کې او شعبي وايي کا انصار د مدینه منوره برا غونډل خبر تبعی تلاوتونه کول زمانه صحابه کرامو کې دې اصل شته دې صحابه کرامو سیتونه کړی دي دې ته بدعت نسبت کول صحابه کرامو ته بدعتيان ویل دي دا جهالت غیر مقلدین او منکرین دي په حدیثو ځان تعالی حدیث وی خو جاهلین بالحدیث دویمه خبره ده چې اجتماع علی تلاوت القرآن څنګه را دوی یو دا خبره غړ کړی دا چې دا خلک قاریان راغون شي او په شریک سره ختم کړي دا ختم د قرآن په کې چا راوستي پدې باندې یو بیکار انسان یو پرچګي لیکلی او باندې کې ویلو چې د اجتماع په ختم ناروا ده او دلیل دا پیش کړو چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا قرآن چې لسته شنو وګو تکید یو چپ شي نو دا د استدلالات دی ولا پروندا مسلې د قرات خلف امام کې تفصیلی را غلطو صحابه کرام او تابعین او فتوی ما ذکر کړی چې په حد د مانځه کې دي او د مانځه نه بهر قرآن کریم ته ورته خدل فرض نه دی واجب دی فرض نه دی مستحب دی مثلا ډیر کسان راغون دي ټول په وخت سره قرآن شریف لولي دوی دا وایي چې دا یو سړی چې وایي او بل هم وایي نو خدای تعالی وایي چې قرآن لسته شي نو چپ شي وګو ته کې لري خو وکه نه خدا نو ناروا شو نو دا استدلال به زید آیت ته حق د مانځه کې نازل دی او د مانځه نه بهر چې کم دی وکه خدای قرآن کریم ته مستحب دی فرض نه دی نو قرآن کریم لوستل مستحب دی او وکه خدای مستحب دی او یو سړی د چې مستحب لري او بل مستحب څنګه نه سناروا نه دی تر د مستحب ناروا نه دی ګناه نه ده نو مستحب حکم هم دا چې پتر کوي بنا نه وي فلهذا بیا خطر قضا ده چې په مخفي طریقه پټه باندې ولستل شي لا خدا هم دا لفظ نه چې بل دغه کې خدل دي او هم چې کوم دې تلاوت د ټولو کې اوس دا خبره چې مونږ وایو چې اجتماع په تلاوت القرآن باندې ختم په شریکه باندې کول دا روا دي دلیل په دې باندې مسلم شریف دویم جلد 355 صفحه مسلم شریف دویم جلد 355 صفحه
پدې کې دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په روایت سره یو طویل روایت دی نو باقي کې راځي مجتمع قوم وای نبی علیہ السلام فرمایل مجتمع قوم جمع باندې اجتماع به جوړن کې یو قوم فی بیت من بیوت الله فیکور د کورونو د الله کې یتلون کتاب الله چې قرآن کریم تلاوتونه کوي په اجتماع کې با تلاوت باندې تلاوت شي اجتماع او جګدا چې قوم پیدا نشي الا نظرت علیهم السکینه مگر پر خلق باندې دلارامي باندې نازلېږي غشیتهم الرحمه رحمت کې به لار دوی پټ کی رحمت په دوی پټ کی وحفتهم الملائکه فرشتي رحمت په وزرهم غالدین وذكرهم الله بمن عندهم یاد پکې خدای تعالی دې راوړل کې چې الله تعالی راج فرشتګان دي دا دلیل د اجتماع مجتمع قوم چته به قوم راغون نشي اجتماع به جوړنه کې په تلاوت القرآن باندې محبوب وای کې جوړ کړو څلور اجر ملاويږي نزول السکینه رحمت پټي حفتهم الملائکه ذکرهم الله فيمن عنده نسامین حضرات فکر وکي محبوب اجتماع تلاوت القرآن تا څلور اجر ورکړي چا چې د اجتماع جوړ کړو څلور اجر ته ملاويږي دا د محبوب دا مفتی جهان فتوا ده او د مفتی گنج فتوا سره چې خپل دنه مدرسه کې مفتی دی او بار خاص شي دا فتوا ده چې نه دا بدعت دی او سخت لعنت په وریږي نو محبوب رحمت په وریږي او نوې روشنی والا وایي چې نه لعنت په وریږي سامعین حضراتو ګریوان سره کار دی چې د نبی اسلام فتوا منیو کړه نوې روشنی والا باندې او تصلو رجل ورکی دیوی بدعات او ناروا دي ای کې نور زما کار نشته زه صرف تورې کر کې ملنګ ما پیش کوم پدا ځای باندې په دې صفحه باندې المنهاج شرح مسلم ابن حجاج کې امام نووي سے باب لګی باب فضل الاجتماع على تلاوت القرآن وعلى الذکر بهتر کار دی او مستحب کار دی اجتماع جوړول په تلاوت القرآن باندې او په ذکر باندې نو محدثین دغه حدیث نه اخذ کوي چې اجتماع په تلاوت القرآن باندې دا بهترین کار دی او ښه کار او بیا وایي په تلاوت القرآن باندې دا بهترین کار دی او ښه کار او بیا وایي فی هذا دلیل لفضل الاجتماع لتلاوت القرآن فی المسجد پدې کې دلیل دی چې په اجتماع القرآن باندې په مسجد کې اجتماع جوړول دا بهتر کار دی او مذهبنا دا زمون مذهب دی او مذهب الجمهور او دا جمهور مذهب دا زمون مذهب دی او دا جمهور مذهب دا جمهور رائے دار چې اجتماع تلاوت القرآن دا جیز یو قول امام مالک سے پکې راځي شته دا شان درمی دویم جلد 595 مسله درمی دویم جلد 595 مسله دا باب لگی در دیرشم باب دے صفحہ 595 دویم جلد دے باب فی ختم القرآن باب دے پا بیان دا ختم القرآن کی محدثین پی باب لگی دے و تبیدت ہوئی او بیستا وی ویزا لی حدیث مالانت پتا ہونے لی حدیث باندے تا طول محدثین بیدتیان کلا طول محدثین دی بیدتیان کلا سنگا محدثی او سنگا تا لی حدیثی حدیث ذکر کئی حدثنا سلیمان ابن حرب قال حدثنا صالح المرئی عن ایوب عن ابی قلابہ رفعه مرفوع دی نبی علیہ السلام فرمائی من شهر القرآن حين افتتحو سوچ حاضر شو قرآن کریم تکل چه شروع ربانی کولی شی فکانما شهر فتحا فی سبیل اللہ دا سره لکه سره چې یو فتح جهاد کې هغه ته حاضر شوی قرآن کریم چې کله اول شروع کیږي ته د اول سر نه ختم کې شریک شي وې دوم راجر دې لکه ته چې اول سر د غزا کې شریک شوی ومن شهر ختمو حين يختمو سوک چې حاضر شي د ختم په ټیم کې قرآن کریم ختمي کی تور ورسي فکانما شهر الغنائم حين تقسمو دا چې لکه غنیمت چې په جهاد کې تقسیمي کې او د اخر کې وته ورسي یعنی غنیمت پکې څه شی دی ختم په ټیم کې دعا دا دعا خو دې راټینګ کړه ولکه اصلي مقصود شی
د جهاد فی سبیل الله اجر هغه تعالی قرآن کریم اجر نه پاتې شي. حنو دی وايي نبی علیہ السلام فرمایي چې قرآن کریم ختم کله شروع کیږي اول سر نه لاړې د مجاهد اجر ملاويږي درته لکه غزا کې چې اول شریکيږي چې کله د ختم په ټیم کې شریک شي لکه غنیمت ټیم کې چې داخل شوی چې غنیمت تقسیمېږي چې سره سر نم نه ورځي او اخر نم نه ورځي الټا ته بدعت موایغه ته یې سجن نشته. دا شان دویم روایت ذکر کړي حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا صالح عن ثابت البناني قال كان انس بن مالك رضي الله عنه اذا اشفر ختم القران بالليل بقي منه شيء حتى يصبح فيجمع له فيختم معهم. انس سے بچی کلا قرآن کریم ختم ولک بچی پاتشنو پر خدا سبئی بشو فیجمع اهله اهل بیراغون کا خاندان سبوی چې دا خپل بچی راغون کړي خپل بچی او نو سیم شپږ نبیو پنځه نبی نبی علیہ السلام ام سلیم سے دې راوستو نبی علیہ السلام ته وی زماري بچی ته دعا وغواړه نو محبوب ته دعا وکړه چې را د اولاد کې برکت واچي او د مال کې برکت واچي. نو مال راو چې دا چې کجورو په کال کې یو ځل میوه نه وي او د کجورو په کال کې دوه ځل میوه نه وي بیا او د بچو برکات دا چې د سړی لانه پیدا شوه چې هغه خپل ځامن او نو سن پنځه نه وي بستر ګولې دي هغه واده انس رضی الله تعالی عنہ د چې پنځه نه وي بچی نه بستر ګولې دي وناسه نو هغه به راغون کنه هغه قنیم کړو هغه به ټول راغون کړه پنځه نه وي کتان نو فیختمه معهم نو داغي سره په شریکه قرآن کریم ختماو دا اجتماع د ختم القرآن. دویم روایت کې وایي حدثنا عثمان قال حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت قال كان انس اذا ختم القرآن جمع ولده واهل بيته فدعا لهم طول بيراغون کبه به اجتماعي دعا وکړه. داشان تابعینو په زمانه کې هم دا ختمونه کول رواجو دا د بدعتانو کار نه دی دا سلفو کار دی. په صفحه 501 په تبانی داروی ذکر کوي حدثنا سعيد بن الربيع حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد تابعين رئيس التابعين دی شاگرد خان ابن عباس سے قال بعث الي حکم وای چې مجاهد یو سړی راولېګا به مونږ ورلو مولیان راغون کړیو مولیان قال مجاهد مونږ ته ویل نو داونا کا انا اردنا ان نختم القرآن ویتا سمې دعوت دې لپاره درکې چې اراده مې کړې مونږ قرآن کریم ختمونه ځکه مې راغون کړی دا مجاهد سره تابعین به دین نه اراده او علماء راغونډي ختم به کوي وانه بلغنا مونږ ته دا رسیدلې ده ان الدعاء يستجاب عند ختم القرآن چې دعا چې کوم د ختم د قرآن پټین کې خطب لیږي نو فداو بدعوات نو په شریک ډېرې دعاګانې وکړي نو استعمال ختم القرآن دا ناجیز نه ده محدثینو په باب لګولې باب فضل استعمال تلاوت القرآن نووي لګولې باب ختم القرآن هغه دارمی لګولې دا بدعتيان نو دا سلف دي او محدثین دي د روزي په ختم کې چې کوم خلک دا وی او د دوه ورځې ختمونه او د درې ورځې کوي د درې ورځې چې کوم وی او د دوه دا ځان ته کوم سره کې وش پکې کولې شي دا ثابت دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کړی دي یو شپه ختم وی کول او دا شنه تابعی دی زمون د تابعین کې چې اصل پیدا شي بدعت نه دا شان یو روایت بل دې ذکر کوي دارمی سعید ابن جبیر روایت ذکر کوي چې انه کان یختم القرآن کل لیلتين فدوش کو کې بدقامه قرآن کریم ختمو سعید ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ ندا بدعت نری البته په مجمع کې د خلکو سره نو کوم مدرسو کې چې دا شبینی په نوم باندې رواجونه دي یوش پکې اخلاصي دې ته شریعت جواز نه ور کوي قاریانی چې په دې مدرسو کې شبینی ها کوم مقصود ستا پکې تعلیم او ټریننګ د قاریانوي به دیو کی ټریننګ د قاریانوي کنه توای چې دا قاری ټریننګ شي نو قاری په ټریننګ لپاره جدا مسله ده او په دې استحباب او د ثواب باندې چې خلکو کې اعلان او پوسټر خوره چې راغون شي چې ثواب مو شي نو دا به د حدیث شریف خلاف دی د
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی عبداللہ بن عمر سے براوی دے قال امرنا رسول اللہ اللہ اقرأ القرآن فی اقل من ثلاث. نبی علیہ السلام را تعاملو کا چې قرآن کریم بکم د 3 ورځو نه خلاصه. یو روایت بلم شته دی یو شخص محبوب نه تاسو کې عزت تلاوت کوم څومره وخت وګما وېسوال رسول کې ختم کوي وینا شوق مې ډېر دی ویلاسو کې کاوه ویډیو دې شوق مې نه پینځو کې کاوه نبی ورته وایي چې کم د 3 نه چې ختم وکړه ختم نه دی دا ختم نه دی. نو کوم محدثینو نه ثابت دی فقها او صحابو نه ثابت دی په یو شپه دوه شپو کې ختمونه هغه حمل شي په انفرادي ختم باندې او کوم کې چې منع راځي هغه ته ختم نه ویل کېږي حمل شي په اجتماعي ختم باندې چې پای کې خلق ته تکلیف دی بیا خلق به تمام قران ته وګ نه دي اته ناس دي دلته یو ختم کېده ماته وچا کیسه کوله